د مټې تحصیل سمبټ چمسیمه کې د لوی اختر تیرېدو 3 ورځو باوجود نن هم د قربانۍ د څاروو علیشونه او نور ګن بلها د سړک پر غاړه پروت دی چې د سیمې خلکو اندېښنې راپارولې دي. د سیمې خلکو انډس نیوز نیټورک ته په خپلو پیغاماتو کې ویلي چې د مټې ټي ایم ای د یادو کچرو په پورته کولو کې پاتې راغلي او په سیمه کې د قربانۍ د څاروو دغه علیشونه او نور ګن د سیمې ولس سخت اندېښمن کړی دی او له دغې ټولو څیزونو نه بدبویي راپورته کیږي چې په دغه سړک تلونکو راتلونکو ته پریشانۍ رامخې ته کوي. انډس نیوز نیټورک ته په رالیږلي پیغاماتو کې د سیمې خلکو غوښتنه کړې او له انتظامیې څخه د فوري توګه دغه علیشونو او نورو کچرو پورته کولو غوښتنه کړې او په دې لړ کې د ټي ایم ای په کړنو هم سختې نیوکې کړې دي. کیمرامین عبدالله سره حبیب الله همدرد، انډس نیوز نیټورک، مټا سوات.